پلار ستا د قماندان لاسونه پښې تړي لاسونو کې مې د غره غوندې د محکمې پرېکړه ده واخله قماندانه زر کوه راځه زر کوه جلۍ راځه زر کوه زر کوه آسمین هله راځه مخکې شه راځه هله راځه زر کوه مخکې شه راځه مخکې شه هله آسمین خورې خورې خیر دی ماما پرېږده زه نه غواړم چې هغه کور ته لاړه شم ما ته وګوره ما هغه ته به ورکوه قمندان وروره خیر دی ماما پرېږده زه هغه کور ته نه ځم که چېرته ته له ما سره مینه لرې نو ما مه پرېږده وروره زما خور مه پرېږده سردار قمندانه د کولو څه نشته لیلا موږ مجبور یو چې د محکمې پرېکړې ته غاړه کېږدو واده اورېدل لیلا ها له دې وروسته به اسمین ما سره په خپل کور کې اوسېږي پوه شوې زما خور ته لاس مه وړاندې کوه خورې خیر دی ما هغه ته مه ورکوه چې کور ته مې بوځي ته هېڅ مه ډارېږه خورې زه هم له تا سره ځم هېڅوک تا ته څه نشي ویلی سردار وروره مه ډارېږه اسمین زه به تل ستا څنګ کې یم دا راکه قماندان صاحب داسې بې ځایه مه ژاړه جلۍ هغه قماندان دې نه دی هغه قماندان چې د ځان ډېر پوه انسان ګڼي نه دې شي ژغورلی پوه شوې ډېر فشار پې مه راوړه کاکا وګوره ډارېږي ها دا څه خبره ده اسمین لورې مه ډارېږه لورې لیلا لورې آفرین دې وي پته له عسکرو سره خو دې ښه چلن وکړه د هغوی مخې ته ودرېدې او ورته دې وویل چې تاسې قاتلان یې آفرین دې وي پته په سازمان کې دې هم ځان ته ارزښت پیدا کړه نور نو دې ته اړتیا نشته چې موږ له سازمان څخه وډار شو وای 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 تښتېدلي بېرته کور ته راوګرځېدل څه ښې ویلي دي مګر چې هرې خواته ګرځي راګرځي خو اخر هم بېرته خپل سوري ته ننوځي داسې بېغمه او کراره مه ودرېږه اسمین کور ډېر مردار شوی دی د مینځلو جامې هم شته زر کوه د کار لپاره د لستوڼي پورته کړه په آخر کې به غوجال هم پاکوي د کاکا ښځې صبر وکړه اسمین تر اوسه وړه ده زه کار نه کوم ښوونځي ته ځمه درس وایم دې ته وګوره دا د درس ویلو خبره له کومه شوه جلۍ بله دا چې که ته درس وایي نو څه به وشي دواړه خویندې لاس یو کړی که نه شي یاره بې ځایه خبرې راته مه کوه درته وایم زه لاړ شئ په دې کور کې چې زه څه وایم هماغه به کېږي زه ښوونځي ته ځم غلی شه جلۍ ښوونځی منځه نشته ګوره د کاکا ښځې که بیا د پاس مې لاس پورته کړ نو دا به تا ته ښه نه وي دې ته اوس وګوره په خپلې کاکا ښځې د لاس پورته کوې غلی شئ شیره مه وژغوره لرې شه لرې شه لرې شه هغې زه وژلمه غلی شه لعنتي زه ړوند نه یم ته هم غلی شه لعنتي ما ته وګوره ته دې حد وپېژنه دا د ترهګرۍ ځای نه دی د عسکرو ځای هم نه دی دلته به د شعر قوانین پلي کېږي پوه شوې پام کوه چې بیا په ما لاس پورته نه کړې کاکا ښه دې ته ګوره هم بدماشي کوي او هم ما ګوښوې ها زه به دې اوس چاره وکړم لاس مې تاسو ژوندی نه پرېږدم وژنم دې کلاکارانه ژوندی پاتې شي دا ټول جنجالونه سلام الله رامنځته شول احمقې ښځې که بیا یې دا خوله خلاصه کړه او خبرې دې پرې وکړې لاس او پښې به درته ماتې کړم پوه شوې بیا له ما څخه ګیله ونه کړې سمه ده خبرې وکړه اسمین ودرېږه اسمین ودرېږه اسمین ودرېږه لعنتیانو فکر کوئ چې له ما نه وتښتېدئ تقدیر مو هم له ما نه نشي ژغورلی تاسو هېڅ عقل نه لرئ هېڅ
شفا دې وي سرتیریا خاين سړیه ډاکټره آرامه شه سرتیرې ستا په وله ته راغلی یم ستا درملنه زه مخ ته وړم سازمان تاته د بم غوندې یوه ډالۍ رالېږلې ده راځه پاسه بیړه مه کوه راځه راځه چې څو دروازه خلاصه که یوه شېبه د باریوان په ثبت شوې دوسیه کې کوم خاص ټکی نه لیدل کیږي د دې لپاره چې هغه د سازمان غړی د په غیاب کې د نیولو پریکړه شوې باریوان زما د وژلو لپاره کلي ته راغلي بې شرفان هغوی د دا ډول کارونو د ترسره کولو لپاره له ځوانانو څخه ناوړه ګټه اخلي ناپوهه ځوانان لمسوي او له ځانو سره یې غرونو ته بیایي باریوان هم له همغو کسانو څخه ده له روغتون نه کوم خبر لرې په اړیکه کې یو قومندان صاحب د باریوان او نورو کسانو درملنه دوام لري ته خو پوهیږې چې مامیش هلته دی یعنې کومه ستونزه به جوړه نشي اسامه ده آرامه اوسه دا یوه اشاره ده زه تاسو سره مرسته کوم نه مرستې ته اړتیا نشته پاس لاړ شئ سمه ده هله نظر کوه باریوان یې تښتولې ده باریوان صبر وکئ باریوان لورې باریوان ټولو خلاصه کړئ ما له دې ځایه وباسئ دروازه خلاصه که زر کوه زر کوه موټر ته حرکت ورکړه زر کوه باریوان لورې هغه یې وتښتوله زما لورې وتښتوله ویې تښتوله باریوان قومندان صاحب موږ روغتون ته د ملاقات لپاره راغلي یو دلته یوه چاودنه وشوه اوس موږ د پیښې پر ځای کې یو امر په ځای کې قومندان صاحب موږ پلټنه کوو بیا تاسو ته معلومات درکوو یوسفه څه خبره ده قومندان صاحب ترهګر یو ټپي شوی ترهګر وواژه او یو بله ټپي شوی ترهګر یې وتښتوله په یو زیړ رنګه پخواني ماډل بس کې د پلیټ نمبر 78 ایزروم ورفوان اخواته لاړل یون جهه کان و په روغتون کې د ټپي شوي ترهګرو څخه یو وژلی دی او یو یې تښتولې ده په یو زیړ رنګې پخوانی ماډل بس کې یې تښتولې ده د پلیټ نمبر یې 78 ایزروم ورفوان 78 د ټولو امنیتي چارواکو د پام وړ ترهګر هڅه کوي چې په یو زیړ رنګي پخواني ماډل بس کې وتښتي ټولې څانګې د خبرې وي د موټر نمبر پلیټ دی 78 ایزروم اورفایو 78 روغتون د ټولو شاوخوا لارې بندې کړئ پوه شوې د دروازې مسؤلینو ته معلومات ورکړئ تیار شئ موږ هم ورځو ملګرو آسمین ودرېږه آسمین ځان مه ستړی کوه آسمین ولې دې ځان بې ځایه ستړی کړ ډېر درد کوي خورې راځه خورجانې راځه موږ باید وتښتو موږ به چېرته وتښتو خورې نه پوهېږم آسمین حتما به یوه دروازه زموږ په مخ خلاصوي
دومره پوهېږم چې خدای به له موږ سره خپله مرسته وکړي. راځه. لعنتیانو ولاکرانه خلاص شئ. د دې ټولو کارونو سزا به یوه درکوم. ولاکرانه خلاص شئ. د دې ټولو پیښو بدل زه به له تاسې څخه اخلم لعنتیانو. هاوارد ورورې هغه په کور کې نشته خورې. راځه. کاکا موږ پسې ګرځي را ګرځي. هغه به دلته هم راشي. راځه خور جانې دلته کښېنه. لومړی د لاس تړمه. خورې په دې ټوټه کې وینې دي. داسې دي. اورورا له لاس څخه مې وینې څاڅي. اوس مهال مې لیکنه هم خرابه ده. ډېرې بدې پېښې وشوې اورورا. دا د سردار قومندان د خور زهران زورو نه دي. دا شیان د هاوارد ترور په کور کې څه کوي؟ سردار قومندان د خپل خور لپاره د زړه غوښه خوري. ته دلته پټه شه اسمین. راځه زه بولوک ته د سردار قومندان څنګ ته ځمه. زر بیرته راځمه. سمه ده خورې په کلي کې ټول خلک وایي چې باریوان خور د هاوارد ترور سکه لور نه ده. داسې نه چې باریوان خور د سردار قومندان خور وي. خیر کړې خدایه. دننه شه. پام کوه چې له دې ځای څخه ونه وځې. سمه ده خورې. وای هغه لعنتی دا جلۍ چېرته پټه کړې ده؟ چېرته پټه کړې ده؟ صبر وکړه. زر کوه لاره وتاړه. زر کوه. هله زر کوئ نو. هله زر کوئ. هله کوناک خبرې کوي او اوس یو ولس ځواب راکړه. کوناک غږ د سم نه راځي. ټپې شوې ترهګره غږ د نه راځي. کوناک په خبره د نه پوهېږم. هغوی ترهګره تښتولې. ما میش دې ځایو کې نه ښکاري. سلیمه ګرانه غږ دې نه راځي. سلیم ګرانه غږ دې نه راځي. کوناک ستا غږ نه راځي. زمری اړیکه ورسره سمه ټینګه کړه. هڅه کوم قومندان صاحب، هڅه کوم. هله زر کوئ. بیړه وکړئ. زر کوئ. موانع په سره کې کېږئ. موټر ته وګوره. ودرېږئ. له موټر څخه ښکته شئ.
لیسنس او جواز سیر مو راکئ. ودرېږه ګورکشه تذکره مو راکئ. دې خوا ته ښکته شه ښکته شه. خپل لاسونه مو پورته کړئ. څه خبره ده ښاغلی پولیس؟ تذکره مو راکئ. کومه ستونزه خو نشته؟ موټر هم ودروئ. سردار قمندانه خیرات خو به وي لیلا څه شوي؟ ځینې مهمې خبرې دي، یو ځل راشه. څه شوي لیلا؟ سردار قمندانه دا لیک ستا د ورکې شوې خور زهرا دی. وروره له لاس څخه مې وینې څاڅي. اوس مهال مې لیکنه هم خرابه ده. ډېرې بدې پېښې وشوې وروره. دا دې له کوم ځایه پیدا کړ؟ د هوار ترور په کور کې مې پیدا کړ. کله چې له کاکا دې کور نه مې وتښتېدو هلته مو ځانونه پټ کړل. غوښتل مې چې یوه ټوټه پیدا کړم د خور لاس مې وتړمه. کله چې بکس ته مې لاس کته کړ دا لیک مې لاس ته راغی قمندانه. نور څه هم لیلا انځورونه یا نور څه نښې مخې نه پوهېږم کیدای شي چې وي سردار قمندانه. راځه له ما سره. جلۍ آسمین ګوره آسمین باور وکړه زه درته څه نه وایم زر کوه د باندې راوځه. آسمین جلۍ تا فکر وکړ چې زه لاړم جلۍ د باندې راوځه. په دې دومره کې ځان دې ما غولوې ها؟ همداسې ده ته فکر کوې چې ما به وغولوې احمقې ها؟ زه به در سره ګورم. بې شرفې څنګه پټه شوې وي؟ ما ته وګوره چې بیا ما سره هېڅکله داسې ناوړه چلن ونه کړي. تا فکر کوو چې ما به وغولوې ها؟ ته لرې شه. زه په تا دعوا کوم قمندانه د دې کاري سبي ودې ما ته راکوې حتما به یې راکوې. په اصل کې زه په تا دعوا کوم. ورک شه ځه. ته ښه یې آسمین؟ زه ښه یم سردار وروره. لیک دې چېرته پیدا کړ لیلا؟ د دې په منځ کې مې پیدا کړ. ته اوس همدلته یې؟ خیر خدایه د دې په منځ کې و قمندان صاحب. دا د زهرا دی. ستا د خور شیان د هوار ترور په کور کې څه کوي قمندانه؟ وروره زه زهرا یم. ستا له تلو څخه وروسته زموږ کلي ته ترهګر راغلل. هغوی زموږ د مور او پلار په سربېره د دې کلي ډېر کسان ووژل. زړه مې ډېر درد کوي. بېچاره یم ډارېږم وروره. ته چېرته یې وروره؟ د دروازې شاته غوږ نیول شرم نه دی د کلي موږکه؟
دا کار تا سره ښه ښکاري که چېرته زه اوس په غوسه شم نو څه به وشي ته به د کلي په تنور کې کباب شې موږکه د پیشوګانو به دا کار هیڅ خوښ نه شي تر ټولو ښه خبره دا ده چې ورک شي قمندان صاحب د غرو موږکانو په روغتون برید کړی باریوان یې تختولی تا څه ویلې جلیله د ولایت څخه خبر راغی د غره موږکانو په روغتون برید کړی او باریوان یې تختولی قمندان صاحب او ممیش له مامی سره اړیکې نشو ټینګولی قمندان صاحب موږ فکر کوو چې هغه ته هم زیان رسولی دی سمدلاسه یو موټر راوغواړه جلیله همدا اوس امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب قمندان صاحب ځان سره هلکان اخلم او زه هم درځم ډېر وخت نه لرو جلیله هغوی په هر ډول لارو ځان مخې ته رسوي د هغوی تعقیبول دومره اسانه خبره نه ده هغوی هڅه کوي چې زر ځانونه غرو ته ورسوي د دې کار د مخنیوي لپاره د ټولو نه ښه ځای د چمرک تنګی دی زه هلته ځم ته سمدلاسه ځان تیار که او ما پسې راشه هغوی باید پرېنږدو چې وتښتي امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب سردار قمندانه کور ته وګرځه لیلا شفیق له تا څخه ساتنه کوي تر څو موږ یو سم حالت نه وي رامنځته کړی تر هغه صبر وکئ زه هغه کور ته نه ځم مه ډارېږه اسمین تا ته هېڅوک زیان نشي رسولی کور ته لاړه شه لیلا شفیق افسر له تاسو څخه ساتنه کوي لږ تر لږه تر څو چې موږ دا ستونزه نه وي حل کړي همالته پاتې شئ کله چې زموږ فکر آرام شو د حل یوه لاره پیدا کوو خیر دی خورې بیرته هغه کور ته نه ځو هلته نو زه خورجانې زر کوه راځه چې لاره ته ووځو په دې نه پوهېږم چې څه وکړو څه ونه کړو خو بیرته هغه کور ته نه ځو راځه لیلا مخکې شه لیلا ودرېږه مه دغ تصور وکړه ودرېږئ لعنتیانو لیلا لیلا ودرېږه دا لعنتیان چېرته لاړل لیلا 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 راځه اسمین راځه چې سړک ته ووځو راځه خورجانې راځه زر کوئ د پښو لاندې مو هګۍ دي چې ماتې نه شي دا د ساتېرۍ ځای دی زر کوئ خلک به ستاسې چمتو کېدو ته په تمه کېږي موږ چمتو یو قمندان صاحب د اړتیا وړ توکي مو اخیستي اخیستي مو د قمندان صاحب شاهینه پام کوه لومړی به موټر دروې یو کس به ولې د باریون لاسته راوړل اړین دي هغه باید ژوندی ونیسو امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب راځئ چې ځو هلکانو موټر ته پورته شئ زر کوئ په خیر راغلی وحبي کاکا خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ هغه د زړه تکلیف دې څنګه دی وحبي کاکا له خدای څخه شکر کوم ډېر شکر په دې ونه کې همدومره لاسته راغلل سمه ده کاکا همدومره ول کله چې بل ځل ته راغلی بیا به پیسې درکړم سمه ده سمه ده زویا که دا د ژبې لاندې دوا نه وي نو سمدلاسه همدلته ځای پر ځای چپه کېږم په اصل کې دا دوا یوه بهانه ده زویه کله چې زموږ د ساوتلو وخت راورسېده یوه شیبه هم نه ځنډېږي سمدلاسه مړه کېږو خدای مهربانه دی وحبي کاکا داسې خبرې مه کوه خدای دې ستاسو ټولو مل شي قهرمانانو تاسو ټول د ظلم کولو څخه او ظلم لیدو څخه وژغوري آمین
ګاونډي موټر تیز کا له دې میشن افسګرانو څخه ژغورېدل نشته ازاده څنګه ژغورېدلی شو سمه ده ته اندېښنه مه کوه هغه ممیش چې څنګه خپله سزا ولیده دوی به هم وګوري ډاکټره ممیش په د موټر په هغه ډاله کې مړ شوی وي والله زه په دې خبره سم نه پوهېږم چې په هغه به د موټر په ډاله کې کله هوا بنده شوې وي خو هغه بله ډېرې غوسې څخه مړ شوی وي ډاکټره تا څه وایې بارېمان د خبرو کولو وس خبرې مه کوه انرژي دې بې ځایه مه مصرفوه زه تا دا کاغذ درکوم خبرې دې په کاغذ کې ولیکه دا چې موږ څنګه وژغورل شو پوه شوه زر کوه دا ستونزه حل کړه موټر یې پنچر شو ازاده له دې څخه وروسته پلار یې هم موږ پسې نشي راتلی دا کار به د چمرک په تنګي کې پای ته ورسېږي بارېمان به ژوندی پاتې شي که نه بارېمان ته ارامه اوسه د دې حالت خو ډېر خراب دی ډاکټره که چېرته عسکر لارې ته راووځي که د چمرک تنګي مخې ته راووځي بیا موږ باید له هغوی څخه مخکې هلته ورسېږو بې شرف ګوندې زر کوه موټر تېز که زر کوه دا لعنتي ټایر هم پنچر شو هغوی وتښتېدل زموږ له مخې نه ولاړل یو دوام ورکړه یولاس هغو لعنتیانو زموږ د موټر ټایر پنچر کړ زموږ کار یې وځنډاوه خپله وتښتېدل قمندان صاحب د کناله په لاره کې دي د چمرک تنګۍ ته نږدې شوي پوه شوم یولاس خپل موټر جوړ کړئ ورپسې حرکات وکړئ موږ هم ورپسې یو خبر اوسئ امر مو پر ځای کېږي قمندان صاحب مامیش یې د موټر په ډاله کې بندي کړی دی دا خبره اوس څه معنا لري ممیش په هغه سیمه کې و خو هغه موږ سره اړیکه نه ده نیولې سمدلاسه سردار قمندان ته خبر ورکړه یو اورم یولاس قمندان صاحب یو لیک مو پیدا کړ د څه شي لیک یولاس څه یې لیکلي لیکل شوي دي چې مامیش د موټر په ډاله کې بند شوی دی قمندان صاحب پوه شوم یولاس سیمې ته خبر ورکوم تاسې خپل موټر جوړ کړئ هغوی پسې ورشئ پام کوه چې هغه لیک ورک نه کړې کیدای شي چې له موږ سره په څېړنه کې مرسته وکړي امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب شمشک یو اورم د مامیش په اړه مو خبر ترلاسه کړ دا خبر رښتیا دی چې مامیش د یو موټر په ډاله کې بند شوی مامیش ولټوئ که پیدا نه شو نو دې خبر ته ارزښت ورکړئ پوه شوم یو څه شوي دي ګرانه دا ستونزه حل که قمندان صاحب څه شوي دي مراده قمندان صاحب وهبي کاکا غیر راوړی وي کله چې بیرته ته درمل غورځېدلي دا د څه شي درمل دي قمندان صاحب وهبي کاکا د زړه ناروغۍ لري سمدلاسه حرکت وکئ د هغه بیچاره ته ورسوئ امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب مخکې شه رضا ودرېږه رضا اورورا مو ولسوالۍ ته څو خیر دی مونږ هم له ځان سره بوځه خورې کاکا مې راغی اورورا خیر دی د خدای لپاره ځای شاته وخېږئ ژوندی اوسې خدای د خیر درکړي رضا پورته شه ودرېږئ لعنتیانو نظر که به خورې وځئ لعنتیانو وتښتئ لعنتیانو لیلا ودرېږئ لعنتیانو
بچیانو لیلا لیلا ودرېږه هی ودرېږئ تو خدای دې تاسو ووهي خدای دې تاسو ووهي زما مامیش مو پیدا کړ بچیانو د چاودنې څخه مو وروسته مامیش نه دی لیدلی د سیمې امنیتي څانګې څخه مو هم پوښتنه وکړه هغوی هم نه دی لیدلی دا هلک به چېرته وي هېڅوک ترې خبر نه دي هغه چېرته دی لکه چې بیا پرې کومه پیښه شوې ده خدایا ته موږ ته صبر راکړې قمندان صاحب دودو مېرمنې مامیش مو نه دی لیدلی مامیش مو نه دی پیدا کړی د مامیش په اړه مو خبر ترلاسه کړ که خبر رښتیا وي نو ترهګرو هغه د یو موټر په ډاله کې بند کړی دی موږ سمدلاسه خپله پلټنه پیلوو صبر مه کوه قمندانه زه هم له تاسو سره ځمه مهرباني وکړئ راځئ قمندان صاحب ما هم له ځان سره سمه ده ارامه اوسئ دا جلۍ نشه زغملی ها ډاکټره ځواب راکړه حالات څنګه دي د چمرک تنګې ته رسېدلی شئ اسکر موږ پسې د بارانه د واریوان حالت هم هېڅ ښه نه دی کله چې چمرک ته ورسېږو بیا کار اسانېږي موږ هڅه کوو چې د سیمې له حالاتو څخه ځان خبر کړو سرتېریا عسکرو لارې تړلې دي تاسې له موټر څخه ښکته شئ ګوره بارانه دا جلۍ د ګرځېدو وړتیا نه لري ډېره وینه یې له لاسه ورکړې دا جلۍ مړه کېږي ګورې موږ باید یو ځای کې دمه وکړو سمدلاسه له موټر څخه ښکته شئ ډاکټره یو ډاډمن ځای ته ځانونه ګوښه کوئ جلۍ پټه کوئ موږ مرستې ته در رسېږو ډاکټره لاره د ډاډ وړ نه ده تاسو چمرک ته نشئ رسېدلی سمه ده ګیره سمه ده دوسته که بیا ګوندې څه خبره ده ته ولې ودرېدې بېشرفه مې مخې ته راغی څه خبره ده لعنتي رزیله بېشرفه ته ولې زموږ مخې ته راغلې رزیله ته له موږ نه هم ډېره بیړه لرې ها لور مې ډېره تبه لري وروره د کیناله روغتون ته وړم خو موټر مو خراب شو زه دا نشم زغملی لور مې بد حالت کې ده خیر دی ما سره مرسته وکړه ستا لور ما پورې سړه لري ها آزاده صبر وکړه آزاده صبر وکړه موږ ورسره مرسته کوو خیر دی بېچاره ګناه لري د ثواب کار دی هغه ناروغه ده ته ودرې چې ویې ګورم څه تکلیف لري راځه زه یې وګورم لورې خوله نه خلاصه کړه چې زه یې وګورم یعنې دا زموږ ګرانه خور درمل ته اړتیا لري خو اوس له ما سره اړین درمل نشته اوس نو ته زموږ موټر واخله تاسې زموږ دا ګرانه لور د کاناله روغتیايي مرکز ته ورسوئ موږ ټایر جوړوو بیا تاسې پسې درځو موږ هم روغتون ته ځو خدای دې له تاسو څخه راضي شي زر کوه دې ورسوه زر کوه زر کوه بیړه وکئ زر کوه زر کوه هغه موټر لیدلی شي یوز یو ولاس ځواب منفي دی یوز یو زموږ له سترګو څخه ورک شوی ټایر بدلولو زموږ وخت ضایع کړ خپل کار ته دوام ورکړه یوز یو ولاس پام کوه چې تنبلي ونه کوئ د هغوی موخه چمرک ته رسېدل دي یا ته ځان ورسوه یا یې ما ته پرېږده خدای دې موږ سره مرسته وکړي وخت مه ضایع کوئ بیړه وکړئ بیړه وکړئ زر کوئ خواره شئ سترګو دې توری وکړه ملګريه کومه باندې دې ځان فکر کړی دی ګرانه ما ته د غره خطر هېڅ هم نه ښکاري هېڅ هم نه ښکاري زر کوه راځه ملګريه پام کوه چې چېرته ونه غورځېږي زما په اړه اندېښنې مه کوه ته خپل ځان ته پام ونیسه شاهینه پام دې وي چې هغوی دې خواته راځي امر مو پر ځای کېږي قمندان صاحب ته غم مه کوه قمندان صاحب ما سره ښامار شته یاوز یو یاوز درې دوام ورکړه یوز درې د کینالا کلي څخه تېر شو موږ ورسېدلو قمندان صاحب هلکان هم چمتو دي د خپلو مېلمنو په تمه یو که هغوی له ما څخه تېر شول ته یې پرېنږدې یوز درې پام کوه پوه شوم یاوز یو شمشاکي او یوز یو مامیش څخه مو خبر ترلاسه کړ موږ خپلو پلټونو ته دوام ورکوو قمندان صاحب هر څومره موټر چې وي موږ یې تلاشي کوو تر اوسه کومې نتیجې ته نه یو رسېدلي له چا سره دې خبرې کولې قمندانه راته ووایه زما د لور په اړه کوم خبر شته یوز یو هغه ټپې شوې تورنه چې د خښول شوې مور یې پوښتنه کوي موږ ورپسې یو
صبر دی وکي زما خبر ته دې فتمه شي پوه شوم یوازې او کوم د خیر خبرې درلوده؟ قومندان هغه خاینان تعقیبوي چې زما لورې تښتولې د دودو خوري. دا په موږ څه ډول بلاوې راځي؟ خدایا ته یو مهربانه ذات یې. انشاءالله چې موږ دواړو ته د خیر خبر راځي. دودو خوري اوس ارامه شه مه ژاړه. قومندان صاحب موږ ته مخامخ یو موټر روان دی. ودرېږه زمریه همدلته ودرېږه. هغوی چې د کوم موټر په اړه موږ ته ویلي وو همدا دی. ودرېږه تا ته وایم ودرېږه. ودرېږه کاته شه قومندان صاحب څه خبره ده؟ موږ څه ګناه نه ده کړې. قومندان صاحب ولا چې موږ څه ګناه نه ده کړې. دا له منځه ځي. خدای خیر کړې ته. دلته راشه سرتیریا. دا جلۍ مړه کېږي. موټر ته چلاوه. آزاده حرکت مه کوه. هېڅ ځای ته نه ځو. موټر هغه کیڼ خواته بیایو. هلته ګوښه کوو پټوو یې. پرېږدئ چې عسکران لاړ شي. آزاده دا ټپي چې موږ سره وي موږ غرو ته نه شو ختلی. یو ځل عسکر له دې ځایه تېر شي بیا مو کار ته دوام ورکوو. زر کوه. سمه ده. موږ کومه ګناه نه لرو قومندان صاحب. زموږ د موټر ټایر لاره کې پنچر شو. دا موټر زموږ له څنګه تېرېده هغه موږ ته راکړه. موږ څه پوهېدو چې هغوی ترهګر دي. بخښنه غواړم شفا دې وي. دوی پرېږدئ چې لاړ شي. یوولس هغوی خپل موټر بدل کړی دی. د ریاتیا ډوله ماډل کریمي کیدای شي چې مخامخ تا ته روان وي. همدا اوس لاره وتړه موږ راځو. پوه شوم یو کوم موټر چې را روان دی هغه پرېږدئ چې لاړ شي. شاهینه زموږ د موخې موټر بدل شوی. دریاتیا ډوله کریمي رنګه موټر دی. شاهینه پام کوه چې در څخه تېر نه شي. پوه شوم یوازې درې. یوولس د سوکایا په سیمه کې یو. په تمه یو. پوه شوم یوولس پام کوه. ډاکټره په دې لاره کې څوک نه ښکاري. داسې نه چې هغوی بېرته ګرځېدلي وي. را روان دي. والله چې دا خو ډېر ښه کار وشو. لږ پاتې و چې دې بد مرغه عسکر وژلی وای. ډاکټره ځواب راکړه زه یم باران. وایه باران سرتېری غږ دې اورم. په چمره کې امنیتي کسان دي ډاکټره. د هغوی په دام کې غورځئ. نور نو مخکې مه ځئ پوه شوې. غره ته پورته شئ. تاسې ته وایم په چمره کې امنیتي کسان ولاړ دي. په بله لاره خپل کار وکئ. ګوره بارانه له دې بریوان سره موږ څنګه غره ته پورته شو. د دې جلۍ حالت ښه نه دی مړه کېږي. لږ مخکې د عسکرو موټر زموږ له څنګه تېر شو. موږ موټر پټ کړی و او موږ تر چمرک پورې ځان رسوو. همدا اوس له موټر څخه ښکته شئ ډاکټره. که نه نو لږ وروسته به د عسکرو په لاس کې ولوېږئ. سمه ده بارانه پوه شوم سمه ده. آزاده دا جلۍ مړه کېږي. هېڅ کوم چانس نه ده پاتې. باریوان ته ښه جلۍ. باریوان
داسې دی ها آزاده ته وګوره ما په دې موټر کې څه پیدا کړل د ناوې بکسه دا څنګه دی له ما سره ښه ښکاري دغه خو ټول د ښځې جامې دي د ماشوم جامې د بې شرفه دغه خو بسکېټ هم شته که غواړې واخله وینې څه کېدای شي چې دا له ما سره آزاده وګوره چې دې موټر کې ټایم شته او که نه ویې لګوه چې زموږ د شاوخوا نښې څه نور هم ډېر شي ملګريه په هر حال زر کوه ډېر وخت مو ضایع کړو راځه چې ځو ته دلته وګوره سمه ده له موټر څخه مخکته کېدلی شي قمندان صاحب خیر دی زر کوئ د خدای لپاره زر کوئ ما وژغورئ څوک نشته مرسته وکئ راځه ګرانه راځه ګرانه راځه مخکې شه ګرانه راځه راځه خور جانې راته ووایه له سردار ورور سره مې ته کله واده کوې آسمین داسې پوښتنې مه کوه غرو ته مه ځه خورې سردار ورور سره مې واده وکړه همدارنګه بېبه کاکا مې هم په موږ نه غوسه کېږي تر څو چې د مور قاتلانو سره مې حساب نه وي کړی داسې نه کېږي یا اوس درې د کوم موټر په اړه دی چې ویلو هغه را روان دی ملګريه ته تیار یې ملګريه بې ځای خبرې مه کوه د بیبي فاطمې زوی ته داسې خبرې کوي کله چې موږ له خپلې مور څخه پیدا شوي یو تیار یو یاوز یو هغه موټر را معلومیږي مخامخ زموږ خواته را روان دی یاوز درې باریوان ته پام کوه چې په هغې څه ونه شي پوه شوم یاوز یو باریوان په ډېر احتمال سره کیدای شي چې زهرا وي زر کوه زمریه موږ هلته ورسوه زر کوه قمندان صاحب په 500 مترۍ کې دي هر څوک باید په خپل ځای کې واوسئ تېروتنه مو نه منم دا د غره موږکان پرته له کوم مرګ ژوبلې څخه له منځه وړو باریوان ته پام کوئ شاهینه لومړی د موټر ټایرونه ووله د فاطمې زوی ته هم ووایه پرته د څه لیدلو څخه ډزې ونه کوئ جلۍ ته باید ځان ونه رسېږي خدایا خور می تو وساته بسم الله یا اوس درې موټر مې له سترګو څخه ورک شو ما ته نه ښکاري هغوی بې شرفانو پېښه رامنځته کړه
یو زره څه خبره ده جلیله ځواب راکړه کنه جلیله د ترهګره موټر د غره څخه لاندې ولوېده ودرېږه بل موټر یې مخې ته راغی دا چې هغه نه وروسته څه وشول موږ هم ونه لیدل قومندان صاحب خپل کسان راټول که افسره د سیمې امنیت ونیسه درکوئ سیمه په خپل امنیت کې راولئ لارې ته هم پام کوئ قومندان صاحب یا اوس درې له موټر څخه جرقه پورته کېږي بیا یې وایه کېدای شي چې موټر ور واخلي زهرا قومندان صاحب مخکې مه ځئ قومندان صاحب د هغه څخه تېر روان دي باید وڅېړل شي قومندان صاحب خوشې مې کوئ کېدای شي چې چاودنه رامنځته شي قومندان صاحب غږ نه وباسي خوشې مې کوئ قومندان صاحب خوشې مې کوئ قومندان صاحب ما پرېږده خوشې مې کوئ جلیله خوشې مې کوئ قومندان صاحب پرې مې ږده آرام وکړئ غږ نه راوځي خوشې مې کوئ قومندان صاحب کېږي جلیله قومندان صاحب زهرا قومندان صاحب هیله کوم زهرا داسې مه کوئ هیله کوم راځئ قومندان صاحب خوشې مې که جلیله نه قومندان صاحب نه مو خوشې کوه زهرا خورې ومې نه شوې ژغورئ ما ته ونه شوې ژغورلی ما وبخه زهرا قومندان صاحب د څه شي خور د څه شي زهرا په موټر کې باریوان و قومندان صاحب هغه ترهګره باریوان هغه باریوان چې غوښتل یې تا ووژنې قومندان صاحب موږ هغه جلۍ ترهګره ګڼله خو هغه زما سکه خور زهرا و جلیله زر کوئ دا اور مړ کوئ زر کوئ وګوره ګرانه لاندې د دوزخ اور لګېدلی دی دا ځل تا ته اړتیا پیدا نه شوه څه ډول چې هغوی ووژل شول زهرا خورې زه پرته له تا څنګه ژوند وکړم اورېندارې زه ګرمې اوبه او پاکه ټوټه غواړم نه ته ما مجبوروه او نه هم زه تا وژنم یو له بل سره سم چلند کوه ها اورېندارې ما ته وګوره ستا درد وژل دي یا که غواړې چې لومړی د لور ووژنم سمه ده صبر وکړه زه یې راوړم زر کوه ما ته وګوره دا جلۍ پرېږده چې چېرته ونه تښتئ راځه کښېنه نظر کوه کښېنه جلۍ داسې نیغه نیغه مه راګوره زما څنګ ته راشه له ما سره مرسته وکړه خور دې ناروغه ده د هغې درملنه کوو ته زما کوچنۍ نرسه شه دا ټوټه لانده که ما ته یې راکړه آزاده دا څوک ده په کوم ډیران کې دې پیدا کړه زیلانده ډاکټره زیلانده هو دا له اسمانه وغورځېده قومندان صاحب تاسې دلته ودرېږئ زه یې ګورم قومندان صاحب
جلۍ ما ته وګوره دا څوک دی څوک به وي لکه چې پلار مې دی مرسته وکړئ مرسته وکړئ مرسته وکړئ څه شوي دی کاکا مرسته ګوره کاکا زه په دې کارونو لږ څه پوهېږم په تا د زړه حمله راغلې ده کاکا که چېرته ته له مانه مرسته غواړې نو زه له دا ډول کمزوري او ختم شوي کسانو سره مرسته نه کوم داسې فکر وکړه چې ته مې وژغورلې خو سبا یا بله ورځ به بیا په تا د زړه حمله راشي او داسې به وږ په ځمکه وغځېږې زه تا ته څه ووایم ستا د زړه حمله ده نو پلاره تاسو کې هېڅ کوم انصاف نشته تاسو مور او پلار نه لرئ تاسو د ونو له شاخونو څخه پیدا شوي یئ تاسو څه ډول انسانان یئ دا څه ډول انسانیت دی دا کینه د څه لپاره ده پلاره راځه پلارجانه ته ښه یې پلاره راځه پلاره راځه جلیله څه خبره ده دلته هیڅوک نشته قومندان صاحب جسد مسد نشته موټر تش دی قومندان صاحب هغوی موږ وغولولو قومندان صاحب په لوبه کې ګیر شو خو نتیجه یې ښه ده لږ تر لږه موږ ته خو یو تسلیت شته دا په دې معنا ده چې زهرا اوس هم ژوندی ده په موټر کې څوک نه ول یاوز و د فاطمې زویه په موټر کې به روان نه وه له خدایه ډېر شکر کوم په دې معنا چې هغوی مخکې له لوېدو څخه کته شوي دا په دې معنا چې هغوی لرې نه دي تللي قومندان صاحب زهرا ټپي ده جلیله له هغې سره هغوی لرې نشي تللی چېرته چې یې ځانونه پټ کړي سمدلاسه د هغوی په لټون پیل کوي امر مو پسې کېږي قومندان صاحب زر کوئ د خپل قومندان خبرې خو مو واورېدې موټر کې پورته شئ کلي ته ځو زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ هلئ زر کوئ بیړه وکړئ زر کوئ زر کوئ دا واخله پاکه واخله بابا جانه ته کښېنه خپل کار دې وکړه بابا دې اوس پرېږده هغه خو حسنه خپل عمر خوړلی دی څوک چې زوړ شي مړ کېږي ته هڅه وکړه چې خپل ژوند وژغورې که نه نو ته به هم هغه غوندې مړه شي پوه شوې جلۍ ها زما به خبره پوه شوې جلۍ ازانه هغه عسکر به پوه شوي وي چې موږ هغوی غولولي دي زر کوه زر کوه زر کوه زر کوه زر کوه دا څه وشول آسمین آسمین آه آزاده زر کوه آزاده چې څو زر کوئ بیړه وکئ ډاکټره تاسو لاړ شئ زه راځم سمه ده ځه منډه که ځه مه کشئ زر کوئ زیلان سرتېرې ته دلته څه کوې آزاده ته هم لږ زحمت وباسه دې باندې وګوره چې کوم څوک رانه شي
ها آزاده باران ته د دې حالت په اړه راپور ورکړه هغوی په تمه دی زموږ په ځای مای به هم پوه شي سمه ده ډاکټره راکه ټوټه راکه ته چیرته یې زهرا چیرته یې قومندان صاحب ممیش له موږ سره نه دی یو ځای شوی هغه زمری به چیرته وي ته رښتیا وایې زمریا د غره موږکانو خو زموږ فکر بیخي خراب کړ شیم شکیاو یا اوس درې زموږ عسکر څخه خو کوم خبر لاسته نه دی راغلی زموږ په لټنې دوام لري په کومو ځایو کې چې ترهګر ګرځېدلي موږ هغه ځایونه لټوو هغه عسکر موږ پیدا کوو اندېښنه مه کوئ ژوندی اوسې ګرانه د خدای په امان هغوی لټوي زمریا زموږ په هغه ملګري څه وشول چې یو ناڅاپه ورک شو هېڅ درک یې نشته رښتیا وایې خورې آسمین خورې ډاکټره ته دلته څه کوې آسمین راته ووایه سردار وروره خور مې چېرته ده لیلا هم دلته وه زما خپلې ترور کره تللو په موږ څه وشول او خور مې چېرته ده شاوخوا ته وګورئ زر کوئ څه خبره ده قمندان صاحب په هغې لارۍ کې لیلا او آسمین هم ول جلیله څوک نشته قمندان صاحب څوک نشته له پیښې نه مخکې کله چې ترهګر له موټر څخه ښکته شوي دي د لیلا سره مخامخ شوي دي او لیلا یې هم تښتولې ده په موټر کې آسمین ولېږدوئ جلیله امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب ما مې کاکا ته مه ورکوه قمندان وروره ته اوس د دې خبرو په اړه فکر مه کوه آسمین راځئ چې همدا اوس حرکت وکړو امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب هغوی باید سمدلاسه پیدا کړو نور وخت مه ضایع کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ هغوی به په خپل کار کې بریالي شي ته په دې اړه څه وایې بارانه ډاکټر هوښیار دی بریالی کیږي هو رښتیا وایې باران سرتېریا ووایه زاده حالات څنګه دی بارانه زموږ کار نتیجه ورکړه کومه ستونزه نشته عسکر لاړل وغولېدل ښه ده ښه ده چیرته یې کلي ته نږدې د کایلا لاندې یو سپین کور دی تاسو هلته راشئ موږ هم تاسو ته په تمه یو همالته په تمه شئ موږ همدا اوس درځو ډېر پام کوئ تاسې همدلته پاتې شئ غوښتل مې چې په هغه عسکرو دا حالت راشي څوک پوهېږي چې هغوی به څه کوي څه به کوي د بې عقلو غوندې به غولېدلي وي راځه قمندان صاحب دلته څوک نشته سمه ده عسکره خدایا پرته له تا څخه موږ نور هېڅوک نه لرو موږ پرته له ستا لوی او مهربانه ذات څخه له چا څخه مرسته نشو غوښتلی خدایا ته له موږ سره مرسته وکړه زما زړه هم ډېر نرمه دی خورې راځه چې خپل مونځونه وکړو راځه ناوخته کېږي خورې راځه پاڅه زر را ورسېدی بارانه د باریوان حالات هم هېڅ ښه نه دی ډاکټر ته ووایه چې جلۍ راواخلي ځو هسې نه چې عسکر دلته راورسېږي او موږ پیدا کړي تا ته زه یو بل خبره هم لرم د څه شي خبر زیلان دننه ده یوه پیښه وشوه هغه موږ سره ده بېهوشه ده د څه شي پیښه درته وایم د زیلان حالات اوس خراب دی راغلی بارانه ها دا جلۍ یو ځل په وشو حاصل دې ځای څخه ځو خو زیلان څه شوي ډاکټره نه پوهېږم بارانه همداسې بېهوشه ده
آزاده نه په ځلان دې داسې څه کړي دي؟ ما څه نه دي کړي بارانه، د پیښې پر ځای مې پیدا کړه، بې هوشه وه، ما دلته راوسته. ومې ژغورئ، څوک نشته چې ما وژغوري. اما ډارېږه زیلان، زه یم. زیلان ته ښایې؟ په ما څه وشول بارانه؟ کومه خبره نشته. آزاد ته د پیښې پر ځای کې پیدا کړه، واخیستلې دلته راوستې. خپل کور ته په خیر راغلی زیلان سرتېرې. په کلي کې د خپله قهرماني خلکو ته وښودله زیلان سرتېرې. ټول خلک پوه شول چې ته په رښتیا سره یوه قهرمانه سرتېرې یې. د عسکرو د سترګو په مخ کې دی، پرته له کومه ډار څخه د رښتیا وویلې. آفرین لیلا. خره ډاکټره 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 عسکر دلته را روان دي. ته څه وایې لعنتي؟ هغوی څنګه دومره زر دلته راغلل؟ یوازې دوه عسکر دي، نور څوک نشته. دوه تنه عسکر دي؟ دلته داسې څه خبره ده؟ که هغوی دلته راغلل نو حافظه به ورته دروازه خلاصه کړي. موږ ځو د باندې وضعیت کنټرولوو. ورځئ لاړ شئ. راځه. ما ته وګوره ښځې، که چېرته هغه عسکر دلته راغلل نو ته به هغوی بېرته زر رخصتوې. که کومه تېروتنه دې وکړه نو د دې لور سر دې پرې کوم. سلام علیکم عسکرونو. علیکم السلام. مهرباني وکړئ. وهبي کاکا کور کې دی؟ نه نشته، تر اوسه نه دی راغلی. زموږ د بلوک مخکې د وهبي کاکا درمل لوېدلی و، هغه مې راوړل. خورې ته کومه ستونزه لرې؟ نه هېڅ کومه ستونزه نه لرم. کله چې پلار مې راغی د دوا ورکومه. که وهبي کاکا تر اوسه نه وي راغلی نو خارې دلته څه کوي؟ رښتیا وایي. آفرین، عسکر دې ښه رخصت کړل. څنګه شوې؟ ته زما دې ګوتې ته ګوره چې ودې ګورم. ښه شوې ښه شوې. کله چې هغوی زموږ مخې ته راغلل موږ ونه شو درېدلې. حسن کاکا لکه چې ډېر ناروغ دی، سپرې شوي؟ هو والا ناروغ دی، بوډا شوی دی. هو بوډا شوی. اوس نو موږ ځو. د خدای په امان. ځئ په مخامخه شه. خدای په امان. سم خلک نه وو، دوی ته رهګر ول. همدا اوس باید بلوک ته خبر ورکړو. مخکې شه. سمه ده. هغه صبر وکړه، صبر وکړه، ارامه اوسه. داسې مه کوه. ما تا ته وویلې وه چې موږ مغوزه کوه، همداسې نه ده؟ دوی دلته څه کوي؟ تاسې دلته څه کوئ؟ قومندان صاحب د وهبي کاکا په کور کې ځینې شکمن کسان ول. خدایا خدایا ته راسره مرسته وکړه. خدایا مرسته وکړه. خدایا خدایا زه تا ته پناه وړم. ته راسره مرسته وکړه.
زه تا ته پناه وړم. توپ دې ماتې شیشې څخه درېدلی، ته خو په توپ وهلو هم نه پوهېږې. حمدي ماما، حمدي ماما، زه له دې ځایه حمدي ماما، حمدي ماما، ما تاسو ته نه وویلې چې دلته لوبې مه کوئ؟ تاسې دلته څه کوئ ها؟ ځئ له دې ځایه ورک شئ، ځئ بیا مو دلته ونه ګورم. ځئ ورک شئ، ځئ بیا مو دلته ونه ګورم. دا خو مړ شوی. د روغتون شاوخوا یو ځل بیا وګورئ. امر مو په ځای کېږي قماندان صاحب. شمشک یونجا شمشک ستاسو غږ اورم. د قاهره په سیمه کې په یو ډیپو کې د یو عسکر جسد پیدا شوی، کېدای شي چې هغه عسکر وي. هیله کوم ارامه اوسئ، ارامه اوسئ، دا ممیش نه دی. هیله کوم ارامه اوسئ، داسې مه کوئ. له دې بیچارو څخه تاسو څه غوښتل؟ د حافظې ګناه څه وه؟ وهبي کاکا څه ګناه درلوده؟ هغوی څنګه ستاسو څنګ ته راغلل؟ څه یې درته وویلې؟ هیڅ. د حسن کاکا په اړه یې پوښتنه وکړه، ورته مې ویل ناروغ دی، لاړل. حسن کاکا لعنتیانو، عسکر په موږ پوه شوي دي. د کور خلکو څلورو خواو ته محاصره شوي یې، لاسونه مو پورته کوئ، د باندې راووځئ، زر کوئ، موږ مه مجبوروئ چې ډزې وکړو. تسلیم شئ، دا مې وروستی اخطار دی، د باندې راووځئ، تسلیم شئ، که نه نو ټول کور ته اور اچوم. تاسو ته 10 ثانیې وخت درکوم. عمر افسره تیار اوسه. 15 ثانیې. که چېرته تاسې نه غواړئ چې کباب شوي موږکان در څخه جوړ شي، نو لاسونه مو پورته کړئ، د باندې راووځئ. 10 ثانیې.